بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده صحابة كرامو ده سيرت مباركة سلسلة أو شروع من ده أبو بكر الصديق رضي الله عنه ده سيرتنا كريوة وجدادة أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسولانو پسی د زمکی په دې مخ باندې غوره انسان دی، او په صحابه کرامو کې غوره صحابي هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنه دی. نو لازم به شروع داغه د سیرت نه کیږي که چېرته څوک د صحابه کرامو سیرت بیانول غواړي. بیا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې بس خبرې بیان شوي وي. اخرنی خبره دا بیان شوې وه چې الله رب العزت وله مال ورکړی او دا مال به د الله د دین دپاره لګو، او خصوصا تذکره د دې خبرې شوې وه چې هغه ډېر غلامان او وینځې هغه یې ازادي کړي وي، او الله رب العزت د هغه په باره کې آیتونه منازل کړي وو. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. د الله هغه بنده دی چې دی دا مال دی دپاره نه لګوي چې چا ورسره ښه کړي دي په هغوی لګوي، بلکې دی د الله د رضا لټولو دپاره دا مال لګوي، او الله وی زه به ترې راضي شم. دیزی پوری خبره شیو. دا غین بعد بیا د ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ په سیرت کې داغه د هجرت باس راځي. یو هجرت مدینې ته دی او بل هجرت حبشې ته دی. د حبشې ته هم د هجرت دپاره وتی دی، هغه واقعه بیانو. او دام نیشي کېدی چې د ابوبکر الصدیق رضی الله عنه سیرت تی بیان شي او پای کې د هجرت خبره نه وي. ولې؟ د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت ملګری او الله قرآن کې ذکر کړی. نو اوس که ته ټول سیرت د ابوبکر صدیق بیان کې او د هجرت قصه ونه کې، نو سیرت نامکمل دی، ځکه چې کم شان چې د هغه په قرآن کې بیان شوی دی او کومه ملګرتیا چې د هغه قرآن کې ذکر شوې ده، نو هغه خو الله هغه وخت کې د ایتونه رالیږلي وو، کوم وخت کې چې هغه په غار کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره و. خو د دې نه مخکې چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت کوه او ابوبکر صدیق ورسره ملګری و، د هغې نه مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوشش کړی دی چې حبشې ته هجرت وکړي، او په صحیح سند سره دا واقعه عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کړی ده. وی کله چې ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باندې مکه راتنګه شوه، حین ضاقت علیه مکه، او دا د رسول صلی الله علیه وسلم د تره ابو طالب د وفات نه بعد وجه دا و چې څو پورې ابو طالب ژوندی و، نو قریشو ډېر څه نشو کولی، او رسول صلی الله علیه وسلم ته ډېر اذیتونه نشو ورکولی، ځکه چې هلته د هغه تره نه حیا کوله. خو چې کله هغه وفات شو، نو د هغوی هغه ظلمونه او زیاتي هغه ډېر شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې چې کله مکه راتنګه شوه واصابه فیها الاذى، او تکلیفونه ورته ډېر ورسېدو، او هغه دا ولیدو چې یاره قریش اوس یعنې نه پرېږدي ما د الله بندګۍ ته، د ملګرو حالات یې ولیدو. نو راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې او د هغه نه اجازت وغوښتو چې زه ځمه حبشې ته هجرت کو. چې مسلمانانو خو هجرت کړی و مخکې حبشې ته، دم غوښته چې زه حبشې ته لاړ شم، نو رسول صلی الله علیه وسلم وله اجازت ورکو زه ته لاړ شم. بیا په صحیح بخاری کې دا روایت ته د عائشہ رضی الله عنها دی
هغه وایي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ووتو د حبشې ځمکې ته د هجرت په نیت باندې، یعنی وتی دی ښه برابر اجازت ورته میلاو شو او بیا وتی دی مخه کړې ده هغه طرف ته. حتى اذا بلغ برك الغماد، تر دې چې دی ورسېدو یو علاقې ته چې هغې ته ویله کېږي برک الغماد، او دا علاقه داسې مکې ته نږدې ده. کله چې د مکې نه سړی د یمن په طرف ځي، د مکې نه چې روان شي د یمن طرف ته، نو په لاره کې یو علاقه راځي تقریبا یعنی د 5 شپو مزل دی. په هغه ورځو کې به حساب د شپو د ورځو کوو، د 5 شپو مزل دی ورته چې دې ته برک الغماد ویله کېږي. په برک الغماد علاقه کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره یو کس ملاو شو چې هغه ته ویله کېږي ابن الدغنه. ابن الدغنه، دا ابن الدغنه چې دی د قبیلې مشر و، چې دا قبیلې نوم القاره، دا مشهوره قبیله ده. نو دا ابن الدغنه د دغه قبیلې مشر یا په مشرانو کې. چې ابوبکر صدیق یې ولید نو ورته وویل این تريد یا ابا بکر، ته چېرته روان؟ او موږ دا خبره ذکر کړې وه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر مخوریزي انسان و، خلکو پیژندو، د خلکو سره تعلقات و، بل دا چې تاجر و. نو چې یو سړی مخوریز ومي تاجر ومي راشه درشم ډېري نو خلک یې پیژني. او دا به راشي انشاءالله په واقعه د هجرت کې چې کله مدینې ته تلو په لاره باندې خلکو ابوبکر صدیق پیژندو، رسول صلی الله علیه وسلم یې نه پیژندو. وجه دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم د مکې نه بهر ته نه دی وتی ډېر، او ابوبکر صدیق تلی راغلی دی خصوصا د هجرت د تجارت دپاره. نو دا ابن الدغنه ورته وی ابوبکر ته چېرته روان یې؟ هغه ورته وی اخرجني قومي، قوم راویستی یم. قوم خو نه دی راویستی، داسې ډایرکټ خو ورته نه دي ویلي چې ته وځه، خو معنه ده چې زما د وتو وجه هغه زما قوم دی. فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، بس سیل به وکړم په د الله په ځمکه کې او د هغه بندګي به کوم. حالانکې دی راوتی سیل له نه دی راوتی، دې دپاره دی چې حبشې ته لاړ شي. خو ده دا خبره ابن الدغنه ته واضحه ونه کړه، ځکه چې هغه دغه ټیم کې کافر دی چې داسې نه دی خلک خبر کړي. نو زه په چکر راوتم، او څوک چې په چکر وځي نو هغه ته اکثر خپل ځای نه معلوم، بس یو طرف ته روان یې چې په هر طرف ورله، هسې هم چکر له راوتی. نو ابن الدغنه ورته ویوي ډېر تعجب یې وکړو، فإن مثلك یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج. ابو بکره ستا په شان سړی، ستا په شان مخوریز انسان دی نه د خپلې علاقې نه وځي او نه یې څوک وباسي. عجیبه کار شو، یعنی قوم تا سره ډېر ناروا رویه وکړه چې ته یې وویستې، او که هغوی ته نه یې ویستی او ته په خپله وځې، نو دا ته ډېر عجیبه کار کوې، ځکه چې یعنی داسې سړي له نه ده پکار چې خپله علاقه پرېږدي. ولې اوس دې ته غوږ کړي، دا اهمه خبره ده د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په سیرت کې زموږ دپاره پکې لوی درس دی. ستا په شان سړی وایي څوک نه وباسي او نه وځي، وجه دا ده انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ابو بکر ته خلکو سره په مصیبتونو کې ودرېږي، ته د خلکو نه د غمونو بوجونه او پیټې اوچتې، ته د میلمه میلمستیا کې، ته د خپلوانو سره خپلولي کې، ته د مظلوم سره ودرېږې، د هغه مرسته کې. ستا په شان سړی دې وویستی شي. دلیل دی په دې خبره باندې چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اسلام نه بعد نه، هغه د اسلام نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې هم په اوچتو صفاتو مشهور دی. لکه چې ابن الدغنه خو کافر دی، خو دی پیژني چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه څوک دی. او بل هغه خبر راله، هغه بار بار چې زه تاسو ته وایم چې خپل یو ښایسته ذکر په دنیا کې پرېږده، خپل یو ښایسته تاریخ او سیرت پرېږده چې دشمن هم په دې مجبوره شي او دا ووایي چې او دا سړی د کمال سړی و، او چې ته مړ شي او دشمن هم په دې خفه یره وي که هر څه خو لکه مرګ مې پرې نه وپېرزو. داسې سړی د ځان نه جوړول پکار دي. صرف پیسې ګټل او خېټه ډکول، دې باندې د چا تاریخونه نه جوړېږي. ګورئ
نه څوک ستا د مرګ نه بعد دا تذکیره کوي چې یاره ډېر تکړه سړی و سمه ډوډۍ به یې خوړه او ډېر ښه سړی او ډېره ټیټ مزدوري به یې کوله دا ستا خپل کارونه دي یو داسې اثر پرېږده اثر چې ستا ذکر ژوندی پاتې شي او دا ذکر ولې ژوندی پاتې شي چې خلک ته یادوي دعا درته کوي خلک دې په یو ښه صفت یادوي بله په کوم صفت چې په دنیا کې مشهور شوې په هغه صفت ته په اسمانونو کې مشهورېږي غټه خبره دا ده یعنی ته دنیا کې په دې مشهور شوې چې ته د خلکو سره مرستې کې ته په دې صفت په اسمانونو کې مشهورېږي ته دیندار یې دلته خلک ویلی دیندار هلته هم خلک ویلی دیندار دي ها مخکې دا وشو چې هغه ورته وایي چې فانا لکه جارون زه ستا د امن و امان ذمهواري عالمه پخوا به دا طریقه ډېره وه او دا زموږ طرفونو ته هم وه مشرانو نه بوډاګانو نه سپین ږیرو نه موږ اورېدلي اوس دا دی چې یعنې ډېر داسې عادتونه درانه خویونه هغه د دې اکثرو هلکانو نه او د نوي نسل نه خو بلکل تلې راغلي دي نو په هغه وخت کې به دا وه پخوا نږدې وخته پورې عربو عجمو کې چې چېرته به مخوري سړي دا وایي چې یاره پلاني له ما امن او امان ورکړی دی او زما د عهد لاندې دی نو بیا به هغه ته چا څه نه وي ځکه چې دې سړي ذمهواري اخیستې ده نو ابن الدغن نه ورته وایي زه ستا دغه کومه ارجع واعبد ربک ببلدک لاړ شه په خپل ښار کې په خپل ملک کې د خپل رب بندګي کوه نو وی واپس راغی چې واپس راغی نو ابن الدغن نه ورسره هم واپس راغی ځکه چې لازم به راځي چې دلته مکه کې ووایي چې وایي ګورې دې سړي له امن او امان چا ورکړی دی ما ورکړی دی ابن الدغن نه چې راغی نو هغه اول د کعبې طواف وکړو بیا د قریشو دا مشران ناسو نو هغوی ته اواز وکړو ورته ووایي ان ابا بکر لا یخرج مثله ولا یخرج یعنی د ابوبکر صدیق په شان سړی پخپله نه وځي پخپله نه وځي دې کې اشاره دې ته ده چې دا خو دروند سړی دی دی خو د خپل علاقه نه پرېږدي خو چې ده پرېښودي نو تاسو ډېر تنګ کړی دی دې ته اشاره ده د ده په شان سړی خو نه وځي نه ویستی کېږي تاسو داسې سړی وباسئ هغوی ته یې هم ووایي تاسو داسې سړی وباسئ چې هغه د غریبانو مرستې کوي هغه په خلکو مال لګوي هغه د میلمه میلمستیا کوي هغه د ګاونډي خیال ساتي هغه د خپلوانو خپلولي هغو سره خپلولي پالي وی فلم تکذب قریش بجوار ابن الدغنه قریشو د ابن الدغنه خبر رد نه کړه یعنی معنی ده چې رد نه کړه څه لکه کله به سړي خبره رد کړه چې یاره که ته ولم امن او امان ورکوې خو موږ یې نه منو خو هغوی رد نه کړه ځکه چې ابن الدغنه ځان له څوک دی او پخوا به داسې وه هغه وخت کې خو دا حکومتونه داسې نه وو او دا نظام داسې نه و یعنی ته به لازم د هغه قبیلې سره خپله رابطه مضبوطه ساتې په کومه قبیله چې ستا لار ده سبا له ته دوی مسله جوړوي دوی ته جاخه جوړوي یا ته ورسره تجارت کې یا ته ورسره خپلولي ساتې نو د دوی به لحاظ کې نو ابن الدغنه یو خو د خپلې قبیلې مشر دی بل د دوی په دغه طرف باندې تګ راتګ دی سبا له ورته سل مسلې جوړولی شي نو هغو ورته ووایي ستا خبره موږ منو خو په یو شرط وی څه وی مر ابا بکر فلیعبد ربه فی داره یو خبره دا ده چې ابوبکر صدیق ته ووایي چې د خپل رب بندګي دې په خپل کور کې کوي بهر به یې نه یعنې په دې شرط موږ خبره منو ځان له مونځ کوي تلاوت کوي چې څه کوي ولا یؤذینا بذلک موږ دې نه تنګوي او نه به ښکاره د الله بندګي کوي موږ یریږو چې دی زموږ زنانه او زموږ زامن په فتنه کې اچي ابن الدغنه ابوبکر صدیق ته ووایي وی خبره دقه ده نو ته لږه ګزاره کوه ته کور کې بندګي د خپل رب کوه هغه وایي صحیح ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه وخته پورې خپل کور کې د خپل رب بندګي به یې کوله ځان له به یې لمونځ کوو ځان له به یې تلاوت کوو دا هغه وخت دی چې مسلمانان انتهایي کمزوري دي او ما تاسو ته تېر شوي درس کې دا خبره کړې وه چې د اسلام موږ ته په ډېرو لویو قربانیانو را رسېدلی دي په ډېرو لویو قربانیانو دا مې یو سخته وه چې دی په کور کې دننه ناست دی او د خپل رب بندګي ښکاره نه شي کولی
خیر څه وخت یې داسې تېر کړو نو بیا یې زړه ته دا خبره راغله چې د کور مخې ته یو کولاو ځمکه وه چې په دې به ځان له جومات جوړ کړم هلته یې جومات جوړ کړو په دې جومات کې به یې مونځ کوو قرآن به وي عائشة رضی الله عنها وی فینقذف علیه نساء المشرکین و ابناؤهم نو د مشرکانو دا ښځې او دا بچي او دا زامن دا به ټول راجمع شو وهم يعجبون منه وينظرون إليه تعجب به کوه ابوبکر صدیق ته به یې کتو د هغه تلاوت به یې اورېدو او سبحان الله یو بل صفت د دې سړي د سیرت څه ناشنا سیرت دی هر ځای کې د ده هغه صفات بیان شوي دي چې سړی ورته حیران شي عائشة رضی الله عنها یو غټه خبره وی دا وه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن او ابو بکر صدیق داسې سړی و چې هغه به ډېر ژړل نو چې د قرآن تلاوت به یې کوو نو اوښ کې به یې په خپل کنټرول کې نه وي تلاوت به کوه د خپل رب بندګي به یې کوله د قریشو دا زنانه او د هلکان او ځوانان او دوی به راجمع شي خبر خو خوري فافزع ذلك اشراف قریش من المشرکین دې خبرې دا مشران د مشرکانو ویرول هغوی ابن الدغنه ته پیغام ولیکو ابن الدغنه راغی وی څه مسله ده؟ یو مسله دا ده چې موږ تا چې کومه ذمهواري اخیستې تا کوم امن او امان دله ورکړی هغه موږ منلی خو په دې شرط چې دی به د خپل رب بندګي په خپل کور کې کوي فقط جاوز ذلک خو دی د پولې نه اوړېدلی دی فابتنى مسجدا بفناء داره هغه خو د کور خوا کې جومات جوړ کړی دی او څه ناشنا مؤمنانو ده زم ډېر ګران کار دی چې ټوله دنیا په کفر او تا پکې ځان سره کور خوا کې جومات هم جوړ کړی ډېر ګران کار دی دا په اورېدو کې اسان کار دی نو ډېر ګران کار دی نو یا خو جومات جوړ کړی دی او مونځونه پکې کوي تلاوتونه موږ په خپلو بچو یېرېږو په هلکانو یېرېږو په زنانو یېرېږو د دې نه یې منع کړه نو که دی په کور کې دا بندګي کوي جو خبره زموږ پاتې ده او که نه کوي نو بیا ته تې دا خپله ذمهواري واپس واله ایو صحیح موږ وی ستا قدر کوو او نه غواړو چې کومه ذمهواري تا اخیستې ده په هغې کې تا سره دوکه وکړو او موږ دله هم لوز در کړی دی خو موږ ابوبکر صدیق دې ته نه پرېږدو چې دی د ښکاره دینداري ده کوي او ښکاره د خپل رب بندګي کوي عائشة رضی الله عنها وی ابن الدغنه راغی ابوبکر صدیق پسې کور ته وته ابوبکر تا ته خو هغه خبره معلومه ده په کومه خبره چې ما د دوی سره عقد کړی لوز شو نو دوه خبرې دي یا خو به هغه شان کې څنګه چې ما ویلي دي او ما دوی سره لوز کړی دی یا زما ذمهواري ماله واپس راکړه نور زه ستا ذمهواري نشم اخیستی ځکه چې ما هغوی سره لوز کړی ګوره دا په عربو کې ښه صفات د اسلام نه مخکې دي دا اوس کافر دی خو لوز دی په کومه خبره لوز وشو هغه به پوره کوو او سر به یې خپل پرې کوو خو لوزونه به یې نه ماتول او راشي زموږ د مسلمانانو حال وګوره ښه وی زه دا نه غواړم ابن الدغنه ورته او ګډ سړی و که نه او په هغه وخت کې د فخر او تکبر او شهرت بیا چې کافر دا خو دا ډېر خوښ وی زما دا نه ده خوښه چې عرب دا ووایي چې ابن الدغنه د یو کس ذمهواري اخیستې وه او خلکو ورسره دوکه کړې ده زه دا نه غواړم لکه دا زما بېعزتي ده زه د یو کس ذمهواري والم زه د ول امن و امان ورکړم هغه له به څنګه خلک نقصان ورکړي ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوچ وکړو دې خبره کې او دا ایمان دی د چې دا ډېر ګران کار دی نو هغه ورته وکتو وی ابن الدغنه انی ارد الیک جوارک زه ستا کوم امن و امان چې ما در کړی هغه تعالی واپس در کوم و ارضا بجوار الله او د الله نه امن و امان غواړم الله به ما ساتي په خپل امن کې ته نشي زه تا مجبوره کولی خو نه شم خو زه خو د الله بندګي نه پرېږدم زه مونځ نه پرېږدم زه تلاوت نه پرېږدم زه خپل رب راضي کول نه پرېږدم نو ته خپل امن و امان واله زه به د الله په امن و امان کې ځان ورکوم دا ایمان دی او لازم به دې سړي سره دا ایمان وي دې کې تعجب نشته چې دا هغه سړی دی چې الله غوره کړی دی خپل پیغمبر د ملګرتیا دپاره او په ملګرو کې د ټول نه غوره ملګری دلته عام سړی نشي ټینګېدی نو قصه د هجرت حبشې ته نیمګړې ده که نه پوره شوه
یعنی حبشې د هجرت دپاره وتی دی خو بیا راغلی دی او دا اکثر خبرې ما د رسول صلی الله علیه وسلم په سیرت کې ذکر کړي دي بیا د هغې نه بعد قصه د هجرت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا ما تفصیلا ذکر کړی ده خو چې د سیرت بیانې دا به پکې لازم بیانې کله چې دا بیعت شو بیعت العقبه هغه دویم بیعت چې ورته ویل کېږي او سیرت کې واورئ د هغې نه تقریبا 2 میاشتې یا څه د پاسه 2 میاشتې بعد مسلمانانو هجرت وکړو او په مکه کې څوک پاتې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو بکر علی رضی الله عنهما یا هغه سړی چې کمزوری دی مشرکانو قیدي کړی دی یا بیمار یا چې وسې نه رسي 3 قسمه خلک شو قیدي د مشرکانو سره کمزوری وسې نه رسي یا بیمار دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او ابو بکر دی او علی رضی الله عنهما دې دوران کې به ابو بکر صدیق رضی الله عنه وخت په وخت راتو د رسول صلی الله علیه وسلم نه به اجازت اخیستو چې یا رسول الله ما له اجازت راکړه زه ځم هجرت کوم مدینې ته هغه به ورته لا تعجل تعدي مه کوه لعل الله یجعل لك صاحبا کیدای شي الله درې یو ملګری پیدا کړي یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم زړه هم دا غواړي خو دته ښکاره نه وایي نور اشاره هم دې ته دا چې یعنی زم د الله اذن ته انتظار کوم الله له ما ته هجرت نه دی ویل نو که الله ما ته ووایي ملګرتیا به وکړو لاړ به شو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم په دې تمه کې و چې رسول صلی الله علیه وسلم ما ځان سره ملګری کوي بیا په صحیح بخاري کې دا روایت عایشه رضی الله عنها وایي بیا هجرت وکړو مسلمانانو مدینې ته اوږد حدیث دی منځ کې پکې دی او حبشي مهاجرین هم لاړو مدینې ته اکثر ابو بکر صدیق رضی الله عنه سورلۍ تیاره کړه هغه هم اراده وه چې زما مدینې ته رسول صلی الله علیه وسلم ورته علی رسلک ابو بکر لږ صبر فانی ارجو ان یؤذن لی نو زما امید دی د الله نه چې ما له به م اجازت راکړي ابو بکر صدیق ورته وهل ترجو ذلک بابي انت زما پلار دی په تا قرباني ستاسو دا امید شته چې الله به اجازت درکړي وی نعم نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه صبر وکړو چې رسول صلی الله علیه وسلم ملګرتیا وکړم او 2 قیمتي سورلۍ یې واغستې 2 قیمتي سورلۍ دا هغه سړی دی چې د ټول مال په رسول صلی الله علیه وسلم لګولی او دا انشاءالله که ننني درس کې رانه لره روان درس کې به تاسو واورئ او مه قضا کوئ دا سیرتونه چې ایمانونه هم ډېر شي او د خپل مشران وپېژنئ او د هغوی په نقش قدم روان شي 2 قیمتي سورلۍ د واغستې او د هغه وخت نه یې شروع وکړه هغو له به قیمتي ګیا خوراک څښاک هر څه ورکول چې دوی سفر دپاره تیاري نو وی 4 میاشتې هغه دا سورلۍ ساتلي دي 4 میاشتې هغه دا 2 سورلۍ ساتلي دي په دې کې قریش راجمع شو په دارالندوه کې قصه خو به تاسو ته معلومه یې که ټول راجمع شو او وی که تو چې یاره د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري خو ورځ تر ورځې ډېرېږي دا خو کمیږي نه او په نورو علاقو کې او ملکونو کې د ده ملګري پیدا شو او د ده ملګرو هجرت وکړو لاړو مدینې ته بچي ښځې بوتلې دا خو موږ ته بله مسله جوړه شو نو دوی سوچ کې شو چې یاره څه خو کول غواړي غټې خبرې چې ورسره سوچ پیدا کړو سیرت کې راځي هغه دا یاره وی هغوی لاړو انصارو پسې مدینې ته او انصار هغه قوم دی چې هغه زورور قوم دی د هغوی یعنی داسې خلک دي چې منلی شوي خلک دي نو که سباله زموږ دې ملګرو دغه ځای کې دا ځای پوخ کو او دغه قوم بیا موږ سره جنګېږي نو موږ خو دوی د مقابلې نه یو دې خبرې دوی په سوچ کې اچولو غټه یاره دا ده که دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې نه ووتو او په دې ملګرو پسې لاړ نو بیا خو موږ تباه و برباد شو ځکه چې هغه به هلته لاړ شي ځان له به ملک جوړ کړي علاقه به جوړه کړي ملګري به تیار کړي نو د ده پرېښودنې دي په کار دوی په دارالندوه کې راجمع شو چې دا د دوی د مشورو ځای و او په اصل کې دا کور د یو کس و چې هغې ته ویل کېږي دارو قصی ابن کلاب دا د دوی مشهور کور و دلته به د قریشو مشران راجمع کېدو هلته دوی راجمع شو مشران یې راوغوښتو
او کومه ورځ چې دوی ټاکلې وه هغې ته ویلی کېږي یوم الزحمه دې ورځې له دا نوم کېښودو د ګڼې ورځ او دا د جمعرات ورځ وه د سفرې میاشت وه او شپږیشتم تاریخ و د سفرې د رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاوېدونه 1400 کاله بعد عفوا 14 کاله بعد رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاوېدونه 14 کاله بعد او بیعت العقبه ما تاسو ته رخصت مخکې وي دویمه بیعت چې کوم شی و د هغې نه 3 میاشتې بعد وی په دې کې به ټول مشران راجمع کېږي د هرې قبیلې و څوک دي زه درته وایم بنو مخزوم غټ خاندان د قریشو کې د دوی ابو جهل ابن هشام ناس ابو جهل خو پیژنې که دغه شان بنو عبد شمس دا مشهور خاندان دی د هغو نه عتبه او شیبه ناسو د ربیعه زامن چې دا دواړه په بدر کې مردار کړی شوي دي او ابو سفیان دیم بنو عبد شمس کې هغه ناسو چې وروسته هغه مسلمان شوی دغه شان بنو نوفل نه بنو عبدالدار بنو اسد بنو سهم بنو جمح او داسې نور خاندانونه چې د هغوی مشران دا به کیني دلته ښه هغه ټاکلی شوې ورځ راله ټول مشران ناسو په دارالندوه کې دې کې ابلیس راغی ابلیس راغی د یو مشر بوډا په شکل کې او چوغه یې اچولې وه د دې دارالندوه دروازې ته ودرېدو ور یې وټکو هغوی چې راووتو وی څوک یې نو هغه ورته وی شیخ من اهل نجد زه مشر سړی یم د نجد د علاقې نه راغلی یم نجد دې علاقې ته وایي دا ریاض دا خواوشا چې څومره علاقې دي دا ټول په نجد کې راځي ښه ده ورته داسې ولې ونه وایي چې زه ستاسو دې علاقې یم ځکه چې هغوی دا اتفاق کړی و چې دا تهامه علاقه چې کومه ده او حجاز چې ګوره زموږ نه علاوه څوک خبر نه شي ځکه چې د دې خلکو زړونه د محمد صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې دي بارای کس خیر دی نو ځکه ورته د نجد یاد کړو چې زه ګوره د دې ځای نه یم زه د بل علاقې نه راغلی یم او ګوره که زه م شریک کړم نو ډېره قیمتي رایه به درکړم چې راځه کښېنه موږ سره کښېناستو مشوره یې ودا راله چې دا ابوالبختري ابن هشام وی ده ته به زنځیرونه واچو وبه یې تړو دروازه وبې بنده کړو او بیا انتظار کوئ لکه څنګه چې پخواني شاعران مړه شوي دي دیم یو شاعر دی مړ به شي د مرګه پورې به دی موږ قید وکړو ځان سره دی زموږ نه چېرته ځي نو دغه شیخ نجدي دا وی ابلیس چې هغه د نجدي مشر په شیخ کې ناست شکل کې دی هغه وی لا والله نه وی زما دې په الله قسم دا هېڅ رایې نه ده تاسو به دی وتړئ دی به بند کوي خو د ده خبره به په دنیا کې خوره شي چې سړی تړلی دی بند کړی دی ځان سره ملګرو ته به خبر ورسي دقه ملګري به راشي او په تاسو باندې به حمله وکړي او دشته نه به ښه مشهور شي ښه نو یو پکې دا وایي داسې کار به وکړو وبه یې شړو د مکې نه حدیث نه به یې وشړو نو زموږ بیا څه پروا ده که دی هر ځای ته ځي دی موږ به خپله ورورولي بیا مضبوطه کړو او یو بل سره مینه محبت کوو نو دغه ابلیس دا وایي چې لا والله نه دا هېڅ رایې نه ده تاسو له دغه سړي خبرې نه دي اورېدلي څومره خوږې دي هغه چې چا سره خبره وکړي نو هغه خبره یې زړه ته کوزېږي نو که تاسو دی د دې ځای نه وشړئ بهر به دې خلکو له دعوتونه ورکوي او ملګري به ورسره ډېرېږي او چې ډېر شي په تاسو به حمله وکړي هېڅ هم پاتې نه شوئ تاسو په هغه ټیم کې لوی مجرم چې په دوی کې ناست و ابو جهل ابن هشام هغه وی زما یو بله رایې ده هغو ته ابوالحکم ووایه څه رایې ده وی زما رایې دا ده أن نأخذ من كل قبيلة شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا داسې کار به کوو چې د هرې قبیلې نه به یو تکړه ځوان راوچتو د هرې قبیلې نه هر خاندان هر خاندان نه به یو تکړه ځوان راخلو چې اولنی صفت په پاک کې دی چې ځوان بی بل دا چې جلید بی زورور بی دریم دا چې نصیب بی نسبی سړی چې د نسب او د قوم نه زوروري
بیا به هر یو له توره ورکو او ټول به په یو ځای ګزار وکړو دا سړی به موږ مړ کړو فنستریح منه موږ به ترې دمه شو نو بیا چې کله د ده خلک راشي او مطالبه کوي نو د چا نه به مطالبه کوي د وینې ځکه چې هلته خو به ټول شریک نو شیخ نجدي دا وایي چې القول ما قال الرجل خبره هم دقه ده کومه چې دې سړي وکړه دا صحیح خبره ځکه چې دوی به چا نه تپوس کوي لیکن خو ټول شریک شوي دي توره خو د هر یو سره لاس کوي که د هر چا په ګزار مړ خو راغلي ټول په دې اراده و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وجنو الغرض په دې باندې اتفاق وشو الله رب العزت خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر کو او سورة الانفال کی دا آیت تے اللہ وی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ او کله چې کافرانو چلونه جوړول اے پیغمبره ستا په باره کې د دې چې تا وتړي لکه څنګه یو مشوره ورکړې که وبه یې تړو قیدي ویې او یقتلوک یا به تا مړ کوي او یخرجوک یا به دې د کلي او د ښار نه وباسي سبحان الله الله وایي وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ الله وایي دوی چلونه جوړوي او ما هم چل جوړ کړی دی ګورئ او الله ښه چل جوړوونکی دی الله چې کوم چل جوړ کړی هغه ښکاره دی چې هغه سړی چې ټولو دا غوښته چې هغه مړ کړي هغه انسان الله داسې وځلو چې د هغه تابعدار خو پرېږده په هغه ایمان لرونکی پرېږده دشمن هم پېژني چې دا څوک دی قیامت پورې راتلونکي دشمنان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پېژني چې دا څوک دی که نور یې نه پېژني دا ورته پته لري دا د مسلمانانو پیغمبر دی او مسلمانان به د ځان وجني په د ایمان راوړي نو دا هغه چلو چې الله سبحانه وتعالی جوړ کړه او بیا د هغې نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم چې دی کله چې الله خبر کو بیا علي رضی الله عنه په هغه بستره کې شپه کړې وه د هغې تفصیل به م راشي خو سبحان الله یعنی دا اتفاق چې کوم دارالندوه کې شوی دی زه وایم چې دا د انسانانو په تاریخ کې د ټولو نه لویه جریمه وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجل ولې که دا سړی وجلی شوی وی دا سړی وجلی شوی نه به موږ ته را دین دي سره رسېدلی نه به دا صحابه کرام پاتې شوی وی نه به د دوی ذکر بیا پاتې شوی نه به تاریخ د مسلمانانو نه به د دمشق تاریخ و نه به بغدادو نه به قرطبه وه نه به خلفای راشدینو نه به دوله امویه وه نه به د عباسیینو حکومتو نه به د قسطنطینیه فتح کېدو هېڅ به نه دا لویه جریمه ده په تاریخ د انسانانو کې چې په دې اتفاق شوی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وجل دغه دوران کې الله رب العزت امام ترمذي دا حدیث راوړی الله رب العزت اجازت ورکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د هجرت او سبحان الله یعنی مکه کې چې کوم پاتې شوي دي چې طاقت د هجرت شتي هغه څوک دي رسول صلی الله علیه وسلم دی او دوه کسان دي دوه سړي دي نور یعنی زه هغه یادوم کوم چې طاقت شتي هغه نور خو دې لرګه که نه هغه پاتې شو کوم چې قیدیان دي بیماران دي کمزوري دي دوه سړي دي او رسول صلی الله علیه وسلم دی نو رسول صلی الله علیه وسلم سره دویم سړی یوې ملګری دی په سفر کې دویمې وکیل دی په مکه کې او سبحان الله یو د مشرانو سردار دی بل د ځوانانو سردار دی مشرانو سردار څوک دی ابوبکر صدیق او د ځوانانو علي رضی الله نو یوې وکیل دی او بلې ملګری د سفر دی بله خبره دا د سوچ خبره ده مسلمانانو ټولو هجرت وکړو رسول الله وسلم ولې پاتې شوی دی دې دپاره پاتې شوی دی دا د غټ سړي نښه ده او دا د مشرتیا ده
چې دې قوم د ځان نه مخکې کوي د ټولو نه وروسته دی سي. یعنې رسول صلی الله علیه وسلم ملګري ټول لیږلي دي، د هغوی د حالاتو احوالو نه خبر شو چې هغه ملګري په امن و امان رسېدلي دي او دې خطرې ته او دې سختو ته یې خپله سینه ښکاره کړې ده. دې ته مشرتیا وایي او دې ته زړورتیا وایي او دا د دې سړي سره لایق ته چې الله وله پیغمبري ورکړې ده. ښه چې کله الله رب العزت رسول صلی الله علیه وسلم نه خبر ورکړو چې مشرکانو خو دارالندوه کې دا مشوره کړې ده او ورته یې وایي چې ته هجرت وکړه، نو وی کله چې اجازت ورته میلاو شو، امام حاکم دا روایت راوړی دی، نو رسول صلی الله علیه وسلم جبریل ته وی من یهاجر معي، زما سره به هجرت څوک کوي؟ وی ابوبکر الصدیق رضی الله عنه. بیا حدیث کې دا راځي، امام بخاري راوړی د عایشه رضی الله عنها وی زه چې په ښه بد پوه شوي یم نو ما خپل مور پلار مسلمانان موندلي دي، یعنی هغوی اسلام پوخا قبول کړی دی، زه چې په ښه بد پوهېدم نو هغوی مسلمانان او په موږ به داسې ورځ نه تېرېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ابوبکر صدیق کور ته نه راتلو، ملګري وو که نو یو ورځ موږ ناست وو کور کې، ماسپښینې ټیم په دې کې یو کس آواز وکړو ابوبکر صدیق ته چې هذا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا دی رسول صلی الله علیه وسلم راغی متقنعا، مخې پټ کړی دی او راغی فی ساعة لم یکن یأتینا فیها، په دې ټیم کې راځي، دې ټیم کې باندې راتو خو د دمې ټیم دی. وی ابوبکر صدیق منډې کړې او دی وایي چې فداء له ابي و امي، زما مور پلار دی په هغه قرباني، خو چې دا ټیم څه راغلی دی او ولې راغلی دی چې څه مسله به وي ورته که څه چل دی. چې راغی رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق نه اجازت وغوښته، وي دننه درتلی شم او دا ادب دی چې دلته اگر که رسول صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق نه غوره دی، خو چې کور ته ورننوځي اجازت باید وی چې اجازت یې واخیستو، رسول صلی الله علیه وسلم دننه ورغی، ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل کټ نه پاڅېدو، رسول صلی الله علیه وسلم هلته کېنو او په دغه ټیم کې ابوبکر صدیق ناست و، زه ناسته ومه، عایشه وایي زه ناسته وم او زما خور اسما هغه ناسته وه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ابوبکر ته ووایي چې اخرج من عندک، دا کوم خوشا کې چې ناست دي دا بهر ته وباسه. وی ابوبکر ورته وایي چې انما هم اهلک بابي انت یا رسول الله، زما پلار دی په تا قرباني د الله پیغمبره، دا هم ستا اهل دی، ستا خپل خلک دي. دا اهل یې ورته ولې ووایي؟ دا یو سوال زړه ته راځي. جواب د هغې دا دی چې دلته د عایشې رضی الله عنها یعنی رسول صلی الله علیه وسلم سره نکاح شوې ده دې ټیم کې، دا یې ورکړې ده، نو اهلو کې یعنې دغه مسیم ستا بیبي ده، دا بله دې خور ده، یا اهلو کې ورته په دې ووایي چې ته پیغمبر یې، ته پیغمبر یې، ته زما ملګری، نو دا زما د خپلوان، زما د بچي، دا ستا خپلوان او ستا بچي دي. لکه کله سړی ملګری بل ته وایي که نه، وایي مړه راځه ته د کور سړی. ښه نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته خبره واوره چې انی قد اذن لی فی الخروج، الله ګوره ما له اجازت راکړو چې ته لاړ شه. ابوبکر ورته یا رسول الله الصحبه، د الله پیغمبر ملګرتیا، یعنې تاسو ته خو اجازت میلاو شي، خو زما ملګرتیا تاسو سره. رسول صلی الله علیه وسلم ورته الصحبه، ته زما ملګری یې په دې سفر کې. بیا عایشه رضی الله عنها وایي فرأیت ابا بکر رضی الله عنه یبکی، ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ژړا شو او هغه وایي وما كنت احسب ان احدا يبكي من الفرح حتى رأيت ابا بکر یومئذ یبکی من الفرح، ما ته لا دغې ورځې پورې پته نه وه چې د خوشحالۍ نه هم سړی جاړي، خو چې کله ما خپل پلار ولیدو چې جړلی نو ما ته پته ولګېده چې د خوشحالۍ نه هم خلک جاړي. بیا ابوبکر صدیق وایي ای د الله پیغمبر عندي ناقتان، 2 سورلۍ مې تیارې کړي دي او ما د مخکې نه تیارې ساتلي دي، په دې 2 کې چې ستا کومه خوښه هغه ستا هغه بله زما. رسول الله صلم ورته بالثمن، په پیسو. هغه یا رسول الله دا ما تیارې کړي وي، نه په پیسو. نو رسول الله صلم پیسې ورکړې او علما وایي دا په دې داسې خو ډېرې خرچې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړي، خو دې کې دا پیسې په دې ورکړي. رسول الله صلم غوښته
چې د هغه په دې هجرت کې نفس او مال او هر څه ولګي، ځکه پکې خپل مال ولګو. بیا دوی ورلو په عبدالله ابن اریقط پسې. عبدالله ابن اریقط د خپل قوم په دین باندې و، یعنی مشرکو. رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق د سره په کرای باندې خبر وکړه چې ته به موږ ته لار ښیې. دین دا مسله روزي چې کافر په یعنی کافر نه خدمت اخیستی شي د پیسو په مقابله کې. ځکه دې کې عبدالله ابن اریقط څه دی؟ مشرک دی. او رسول صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق ورته وویل موږ به له پیسې درکو، موږ ته به لار ښیه. هغه ورته ویل صحیح ده. ښه نو دا 2 سورلۍ زموږ واله سورلۍ وله ورکړې او لوز یې ورسره وکړو چې 3 شپې بعد به میلاویږو په غار ثور کې، هلته به ملاقات کوو. یعنې دوی د مخکې ترتیب جوړ کړی چې دې ځای نه به وځو غار ثور ته، هلته به ته زموږ خواله راځي او دا سورلۍ به ته راولي. صحیح. او سبحان الله دې ټیم کې د قریشو یقین ته وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې دا امانتګر انسان دی، یعنی ټولو اراده کړې ده چې دې مړ کړي مشرکانو، او د دوی امانتونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره پراته. نو چې کله وتو نو هغه امانتونه هغه چا سره پرېښودو؟ د علي رضی الله عنه سره. دغه دوران کې دا چلو شو چې مشرکان را جمع شو د رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه غیر چاپېره. اراده کړې وه که نه چې ټول به یې وجنو په شریک، چې شپه به راځي موږ به ګزار کوو. کله چې د شپې دا تیاره خوره شوه، کفار قریش را جمع شو د رسول صلی الله علیه وسلم د کور دروازې ته، انتظار یې کوو چې دی به کله وده کېږي چې وده شي نو موږ به پرې ورځو. دا کوم کسان چې را جمع کړي دي معمولي خلک نه دي. ابو جهل پکې دی، الحكم بن ابي العاص، عقبه بن ابي معيط، اميه بن خلف، زمعاء، طعيماء، ابو لهب، ابي بن خلف. ودغه یعنی دا هر خاندان نه تکړه سړی او مخوري سړی هغه دی. دوی چې کله هلته ودرېدو نو ابو جهل خبیث په زور زوره دا خبره شروع کړه او استهزا یې کوله. وی ده دا ویلي دي موږ ته رسول الله وسلم یادوي، که تاسو زما تابعداري وکړه نو الله به تاسو له د عربو او د عجمو بچی درکړي، او بیا به م الله د مرګ نه بعد راپسې او جنت به دله درکوي. او داسې جنتونه لکه وایي څنګه چې د اردن دي، داسې ښکلي جنتونه به الله درکوي. او وایي که داسې تاسو ونه کړه او مړه شوئ او الله به بیا راپاسئ او بیا به دله جهنم اور درکوي، په هغې کې به م سیزي او وبه یې خاندل. وایي ده دا قیصې کولې. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله محسوسه کړه چې خلک را جمع شوي دي، نو علي بن ابي طالب رضی الله عنه ته وویل نم علی فراشي، ته به زما بریتولۍ باندې سملې، وتسجبي بردي، او زما دا صادر به په ځان باندې واچوې چې هغه شین رنګ کې صادر او حضرمې د یمن نه راغلی، او دوی تاله هېڅ نقصان نشي درکولی. بس رسول صلی الله علیه وسلم راووتو، هغه د هغه په ځای پرېوت. او دې ته ځوانان وایي چې موږ هم ځوانان یو، ځواني یادوو. ځوانان دا دي چې تا ته پته وي چې بهر خلک را جمع شوي دي د دې سړي د وجلو دپاره، او زه د هغه په ځای سملم، او دوی به راځي ګزار به کوي. دا ځواني ده. او دا علي بن ابي طالب رضی الله عنه د دې حقدار و، هغه کولی شو د الله په توفیق سره، هغه الله پیدا کړی دې دپاره. رسول صلی الله علیه وسلم چې راووتو، سبحان الله، الله دا مشرکان ړانده کاڼه کړو. دا معجزه وه. د هغوی په دې منځ کې راووتو او چونکې ځان سره خاورې راغستې وې، د هغوی په دې سرونه یې وشیندلې او د سورت یاسین د اولني ایتونه یې تلاوت کول. مشرکان په انتظار ناست دي چې څه به کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم به وجنو او هغه به وده کېږي او بیا به موږ حمله کوو، یا به راوځي موږ به په دروازې سره مړ کړو. رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه لاړ په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې، او ابوبکر صدیق رضی الله عنه انتظار کوو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر ټیم راتلی شي، ځکه چې دوی اتفاق کړی چې هجرت کې به موږ ملګرتیا کوو.
عائشہ رضی اللہ عنہ وی زما پلار تیار ناسو دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راگے جسنگ راگے فجہزناہما احث الجہاز نمنگ پا تادی کی دا غوی دا سفر سامان تیار کو کلش پشوا نو دا دوی پا دی کور کی شاتا یو کڑکی وا چیتا ربی کی خوخوی لار بانی روان شو چی پا دغا لار بانی سوک مدینی تا نزی یعنی پکار داو چی دوی دا شمال طرف تا ہوتے ہوئے شمال پوری خودو دا جنوب طرف تا ہوتا دکا غار ثور هم دا جنوب پا طرف رائسی غار ثور تا غار ثور رسول اللہ وسلم دیده پارا غورا کو چی دلتا با دمو کو مشرکان بلازم پا دیو رزگی هم پا زیشاتا گرزی نو دوی با گرد ورشی جاتا پتا ہوا چی دا سوڑا خبر نه زما وطر دیزی نا قریش بلازم کوشش کی چی مارا پیدا کی او قریش چی کوشش کی دا لطولو مشرکان نو اگوی باولا نی لار دگا لطی کم چی مدینی تا تلیلا زکا اگا لار بدلک او بل طرف تلار او دگا ٹیم کی چی رسول اللہ وسلم وطو سناشنا دا سختو دا ایمانو دا قربانیانو داستان دے ٹول اگر سیرت منگ تفصیلا بیان کرده دے که چاوری دلی او ازده کرده او یاد کرده نو دیر فائده بیتی آغستی اخیرانی قتل دا رسول اللہ وسلم مکیت یعنی دا شپی چی کلوتو نو دی مکیت او کتو او آغا نظری بورواچو چی آغا الودائی نظرو او داوی والله انک لخیر ارض اللہ تدا اللہ پزمکو کی غور ازمکی واحب ارض اللہ الى اللہ او دا اللہ پزمکو کی چا اللہ کم ازمکا خوخ دا غتی ولولا انی اخرجت منک ما خرجت کچرت تانا زو استے شلے نو استے خلقو استلے نوے نزوتم ندینا دا امام احمد دا حدیث روڑی امام ابن حبان چکم روایت روڑا عبداللہ بن عباس ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ما اطیبک من بلدت و احبک الی سخوک خاری و زمان دیر زیاد خوخی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنتو غیرکی او کزک قوم تانی نیویستے نزز دا مکی دا زمکی ناراو ببلزی کی جونم نتیرو او دا فطرتی خبر دا چی دا انسان دا خپل ازمکی سر مین و محبتی که گورا من سمر اوگرزو او یو زیتا او بل زیتا لارشو او سوک بکی مسافریانی او کی او سوک خلیج ملکونو تراغلے دے سوک دا انگریزانو ملکونو تتلے دے او خمالدار شوی دی او خنعمتون دی او خسولیتونی دے بیا مخبل اگا دا خاور اگا کور اگا کیلے اگا خپل زیر آئے دی دا دا انسان فطرت تے و طبیعت تے چی دے دا آغازی سر محبت کئی کم ذکی چی دے پیدا شوی کم ذکر علوی شوی دا آغازی سر محبتی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی وطو نو پا مکہ باندے آخرنے نظر واچو بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کا روایت تے چی آغا ابو بکر صدیق غار حرات ورسیدو فکمنا فیه 3 لیال نو علت دریش پی تیرے کڑی کلی چی دوی دے غار حرات ورسیدو عفوا غار سور تا صحیح بخاری کی دا روایت تے چی بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر صدیق غار سور تلالو فکمنا فیه 3 لیال علت دریش پی تیرے کڑی کلی چی دوی دے غار سور تا ورسیدو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا دا خبر اکڑا دی غار تننوتون مخی جبل ثور دا یو غر دے او بیا پا دی غر کے دن یو غار دے چی رسول اللہ علیہ وسلم ارادہ کڑو چی دی که با دا دریش پی تیرو ننوتون مخی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تووی مکانک یا رسول اللہ حتی استبری لک الغار اید اللہ پیغمبر صبر تاسو با دی خپل زی ودری گئی زدی غار تا ننوزما چی یو نظر پیواچو با یعنی که دن نبکی سشی نقصان ورکی نو که اگر نقصان ورکی نا ابو بکر صدیق دیتا تیار دی چی اولین نقصان دی مال راکی او زبا دا غار صفحیو کم نو کلی چی اگر بالکل تیار کو نو وتیو یا رسول اللہ تاسو رازی فنزل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیا غار تا ورننوتو
سبحان الله. او بیا داستان د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د مینې محبت او د قربانیانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره صرف دې ځکه نه دی، د مرګ پورې د ساه وتو پورې ابوبکر صدیق رضی الله عنه یوازې ځان نه دی قربان کړی، د ټول خپل خاندان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قربان کړی. ځکه چې تاسو ته دینداري او دین قرباني غواړي، دا صرف په منځونو کار نه کیږي چې زه ټک خطا مونځ کوم او ږیره مې پرېښودې ده او یاره بس ښه دا جنت ګټل څنګه چې حدیث کې راځي چې الله سره چې کومه سودا ده هغه ډېره ګرانه ده، جنت ګټل ګران کار دی. یعنی دې ځکه خو ابوبکر صدیق ځان قربان کړی دی که نه یې قربان کړی، مال یې قربان کړی، خو د هغه خاندان له راشه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی عبدالله ابن ابي بکر الصدیق رضی الله عنهما دې یو ځوانو یادې کوي، داسې راځي سیرت کې وایي دې ځوانو شاب ثقف ډېر هوښیارو، ځوانو هوښیارو په خبره باندې به ډېر زر پوهېدو او دا کار دیم د ځوانانو. هسې که د ده دا ډیوټي ما تاسو ته ووایي نو تاسو به حیران شئ. او هغه دا چې څنګه به تیاره لګېده دی به لاړ د پلار سره او د رسول صلی الله علیه وسلم سره به شپه تېروله په غار کې، بیا به د سحر راختو نه مخکې دی واپس مکې ته راغلی چې څوک خبر نه شي، نو قریشو ته به یې غوږ ایښودی و چې هغوی څه وایي او څه نه وایي. نو چې بیا به شپه لګېده نو بیا به لاړ پلار له او رسول صلی الله علیه وسلم له به یې خبر ورسو. او په دې کې څومره یره ده، یعنې دی ګوره هر ټیم دی یاره ده چې قریش راونیسي او مړي کړي. او ما تاسو ته دا کار دی د ځوانانو، لکه څنګه چې نن سبا ځوانانو کار دی مزدوري کول، نو د هغه وخت ځوانان هغه بل شان ځوانانو. ښه نو چې قریشو به څه قیسه کوله ده به هلته رسوله، دی زوی دی. دلته بل یو کردار دی د عامر ابن فهیره رضی الله عنه، ما یې تذکره کړې و تېر شوي درس کې چې دی په هغه غلامانو کې دی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه آزاد کړی. دله ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا ډیوټي لګولې وه، ګډې بیزې ورسره وي، دا به یې دقه د دې غر په خوا کې تاوالې را تاوالې، نو د شپې به یې هغوی له پی راوړو او سحر به یې پی راوړو، دغه ځای کې به ګرځېدو. او بل کار به یې دا کو چې کله به عبدالله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی واپس مکې ته تو، نو ده به دا ګډې بیزې په دغه لار بویي چې د هغه د خپو دا قدمونه ختم شي او اثار ختم شي، چې چا ته پته ونه لګي. دا ګورې یعنی که زه دا وایم د ځمکې په دې مخ په دغه وخت کې د ټولو نه ګرانې ډیوټي هغه دې ټیم کې د عبدالله ده، د عامر ده او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو پخپله پکې دی، یا خو دی او دی، هغه ته خو خطر ده او ده، خو دا کمې چې خوا او شا کې دي او دا کم چې کوشش کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم روغ رمټ مدینې ته ورسي، څومره سخته به وه په هغوی باندې او څومره یره وه په هغوی باندې. او زه پې قسم خورم، قسم په دې خبره باندې چې د دې عبدالله سره به دا سوچ ډېر نه و چې زما د پلار به څه کېږي، دوی سره سوچ دا و او د ده د پلار سره هم سوچ دا و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به څه کېږي، دی به روغ رمټ رسي او که دی به نه رسي. زار او قربان د ابوبکر صدیق نه او د هغه د خاندان نه. که د هغه د لور مې ته خبر وکړه حیران به شي، اسما بنت ابي بکر رضی الله عنهما د دې ډیوټي ابوبکر صدیق لګولی و چې ته موږ له خوراک هغه غار له راوړې. او په صحیح بخاري کې دا روایت ته دا قصه ده. هسې اوس لاړ شه مکې ته او ته غار ثور ته به روخېږه چې څومره ستړی کېږي، دا جنۍ به تله او دی به ډوډۍ هلته رسوله هغوی له. او په داسې ماحول کې چې قریش ټول ګرځي د رسول الله وسلم په لټون کې دي چې کوم ځای کې به پیدا کوي، او دا په داسې ماحول کې ځي راځي. نو دا وایي چې یو پیر ما د رسول صلی الله علیه وسلم له خپل پلار له خوراک تیار کو چې ویسه مې غار ته، نو داسې څه شی را سره نه و چې ما تړلی وی په هغې، نو صرف دا کمربند ما سره و. کمربند دا یعنی پخوا به زنانو ډېر استعمالو، اوس هم بعض ثقافتونو کې شته زنانه د دې منځ نه د ملا دا منځ چې دې نه کپړه تاو کي
نو د دې سره دا کمیس چې ډېر اوږد وي نو لږ راوچت شي. نو دغه کمربند ما راواغستو او هغه ما 2 ټوټې کو، په هغې باندې ما دغه سامان وتړو. نو د هغه ورځې نه د دې لقب کېښودی شو ذات النطاقین. او سبحان الله دا زنانه چې کومه زه یادوم که نه، اسما رضی الله عنها، دا معمولي زنانه نه ده. پلار د دې عظیم انسان و، خاوند د دې عظیم انسان و، الزبیر بن العوام، زوی د دې عبدالله بن زبیر عظیم انسان دی. نو دا به څومره اوچته زنانه وي، ځکه خو دا دومره غټ کار د دې په نصیب و. نو دې به دا خوراک وړو راوړو بره. مقصد د خبرې زما دا و چې په دې طریقې سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل مال، بچي، خپل غلام چې آزاد کړی دی، هغه ټولې د پیغمبر په خدمت کې لګولي دي، ټولې په خدمت کې لګولي دي. سبحان الله. یو روایت کې راځي امام احمد راوړی د اسما رضی الله عنها وی رسول الله وسلم چې کله د هجرت په لار وتو او رسول صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر صدیق وتو، وی ابوبکر صدیق کور ته راغی نو 6,000 درهمه په کور کې پراته و. دا لوی مال دی، ځکه باو کې تاسو ته چې سره زر به چلیږي، سپین زر به چلیږي. 6,000 درهمه ټول واغستو او جیب ته واچول. بچو ته پلار ولي وی د هجرت په لار یو او په لاره کې به مال لګول غواړي، نو دا مال به زه ټول ویسمه. په دې کې وی زما نیکه راغی ابو قحافه، دې وخت کې خو هغه مسلمان شوی نه دی، او وی د هغه نظر ختم شوی و، بوډا وی چې راغی وی چې ابوبکر تللی دی که؟ وی موږ ورته ویل چې او تللی دی. وی چې تللی دی یو مال به هم ټول وړی، تاسو به یې داسې پرېښودی، خپل زوی خو هغه پېژندو که نه، که زوی دی. وی موږ ورته ویل چې نه نه موږ ته یې ډېر خیر پرېښودی دی. وی چې څه خیر دی؟ سبحان الله. دا د چا لور ده، دې له چا تربیت ورکړی دی. وی ما زر زر کاڼي راواغستو او په دیوال کې چې کومه سوړه او په کوم ځای کې چې زما پلار مال یې ښودو، په هغه ځای کې مې کاڼي کېښودو، له پاسه مې پې کپړه راواچوله. وی ما ورته چې دا وګوره که وی هغه راغی په هغه ځای باندې یې لاس راښ کړ، وی چې ځه ښه تاسو له یې څه پرېښودي. ما که چې ټول مال یې وړی دی، خو هغه وړی ټول. او اسما وی لا ولا والله، او زما دې په الله قسمي ما ترک لنا شیئا، هغه موږ ته هېڅ نه و پرېښودي، خو دا زموږ نیکه و سپین ږیری و، په موږ خفه کېدو نو ما چې د زړه خفه نه شي ځکه مې دا کار وکړو. نور حقیقت دا و چې ابوبکر صدیق موږ ته یو روپۍ هم نه و پرېښودي، ټول یې ځان سره وړي وه. دې ته دې مرتبې ته چې سړی رسي داسې نه رسي. مال، بدن، بچي، وخت، ذهن، هر څه به الله دپاره ورکوي، نو هله سړی اوچتې مرتبې ته رسي. ما او تا به ډډه لګولي وو، کله ناکله به مونځ کوو، د خپلې مرضۍ دینداري به کوو، که چېرته ټیم میلاو شو بالفرض. دا زموږ دینداري ده، که چېرته ټیم میلاو شو او زما د مزدورۍ ټیم نه و، زما د لوبو ټیم نه و، زما د ګپ شپ ټیم نه و، زما د خوب ټیم نه و، بیا به ګورو د دین سره. دې باندې څوک اوچتو مرتبو ته نه رسي. دلته دې سړي هر څه قربان کړي دي، کور کې بچي پرېښودي دي. موږ سره د دې دومره ماله، سره د دې پراخه دنیا چې غریب راته وایي چې زما یو 5 روپۍ په کار دی، زما که بچي به څه خوري، زما ښځه به څه خوري، زما پلار به څه خوري. لکه په 5 روپۍ په 100 په 200 ستا څه کېږي؟ هېڅ څومره تا سره خو شتي نه. د دومره یېرې غریبۍ راغستې ده او الله هر چا له ده توفیق نه ورکوي. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي که نه، دا خو هغه سړی دی چې د سره دې ښه وکړو، خو بیا خو دې دې سړي سره وکړو چې هغه یې د مرګه پورې نه هېروي. امام احمد حدیث راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابي بکر. مال د چا مال داسې فایده نه ده راکړې لکه څومره فایده چې مال د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مال لا کړې ده، دومره مال چا فایده نه ده راکړې. او دغه ټیم کې ابوبکر صدیق ناست او د ملګرو په مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتراف د دې ښو وکړو، دا د درنو خلکو خوی دي.
اعتراف د خوبه کې او د خلکو په مخ کې کوه چې او پلاني ما سره دا ښه کړي دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جړا شو چې کله دا خبره واورېد او په زور یې ووی هل انا ومالي الا لك یا رسول الله، زما مور پلار دې په تا قرباني د الله پیغمبره، زما مال او زه موږ ټول ستا دپاره یو. مال څه شی دی؟ تاسو د مال خبره کوئ، زه هم ستاسو دپاره تیار یم چې کوم ځای کې وایې زه تیار یم قربانۍ ته د الله پیغمبر. او ځکه عایشه رضی الله عنها یو روایت ته امام ابن حبان راوړی دی، وی زما پلار پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې دې مسلو کې او په دې هجرت کې او په دې سختو کې او د هغې نه مخکې حالات دي او د هغې نه وروسته 40,000 درهمه زما په پلار باندې لګولي دي. 40,000 درهمه چې دا نن سبا د کروڑاو خبرې دي، د کروڑاو ریالونه په کروڑاو کې د هغې خبرې دي. وی دا زما پلار ټولې په رسول الله وسلم باندې لګولي دي. دا انسان چې الله ولا دا دومره اوچت مقام ورکړی دی، دې د لاسه ورکړی دی. دی په خپله د رسول وسلم په خدمت کې دی، بچي په خدمت کې دي، غلام په خدمت کې دی، مال یې ټول هغه په خدمت کې پاتې څه شو. او قصه تاسو ته یاده ده چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزا دپاره اعلان وکړو چې حالات ډېر ګډوډ دي او که چا سره سی راوړئ، عمر بن خطاب رضی الله عنه وی نن به د ابوبکر صدیق نه مخکې کېږو. نیم مال یې خپل راغستی و ټول، او دا ډېر ګران کار دی. نیم مال یې ټول راغستی و او په دې کې ابوبکر صدیق راغی، هغه سره سامان لږ و، د ده دا نیم هم ډېر و. نو رسول الله سلم ورته وی عمر ته وی تا څومره پرېښودلی کور کې؟ وی رسول الله د دې امره نور. ابوبکر صدیق ته وی تا څومره پرېښودلی؟ وی یا رسول الله د الله او د الله د رسول نوم مې ورته پرېښودی، نور هېڅ نشته، هر څه مې راګستی دي. تا سړی دې داسې نه دی رسېدلی. او بیا عمر بن خطاب په هغه ورځ تاریخي خبره وکړه، وی د نن نه بعد زه د ابوبکر صدیق سره په هېڅ خبره کې مقابله نه کوم، ده سره به څوک مقابله وکړي. د څه چې راوړي لږ دي خو ټول دي. او په ده داسې وخت هم راغلی دی، په تاریخ کې راځي داسې وخت هم راغلی دی چې یعنی د اغوستو صرف یو جوړه جامه ورسره و، نور ورسره څه نه و، مال یې ټول د الله دپاره لګولی، ټول مال یې د الله دپاره لګولی. او ځکه الله بیا د ده تذکره په قرآن کریم کې کړې ده. قریش چې کله خبر شو، هغو خو انتظار کو چې رسول الله وسلم به راوځي، او رسول الله وسلم خو وتی دی. نو چغې کړې، وی محمد صلی الله علیه وسلم اخو وی والله چې وتی دی، او موږ ټول دقې شان شرمېدلي پاتې شوي، هر یو چې په دې خپل سر داسې لاس راکړو نو خاورې پکې پرتې. سحر له دوی د اتفاق وکړو. اول خو کور ته دننه ورلو، علي رضی الله عنه پسې هغه یې راپاڅو، اول یې قسمونه خوړو دا د اوده دی چې ورلو چې هغه وکتو. علي رضی الله عنه تپوس یې ترې وکړو ملګری دې کوم ځای کې دی؟ هغه ورته ویل ادري ما ته پته نشته. دی رښتیا وایي ما ته پته نشته چېرته تللی، ځکه چې خو ډایرکټ مدینې ته نه ځي. نو قریش مشرکین د قریشو سم لیوني شو، چېرې سړی خو زموږ نه دغه شان وتلی او موږ دغه شان بېعزته پاتې شو. نو انعام یې مقرر کو چې چا دا دوه کسان ابوبکر صدیق او رسول صلی الله علیه وسلم که ژوندي راوستو او که مړی راوړو، موږ به له 100 اوښان دا په انعام کې ورکوو. 100 اوښان. او بس لټون شروع شو، دوی ګرځېدو تر دې چې دوی غارې ثور ته راورسېدو، او دې غار ته بر راوختو، او په دې غار ثور کې دغه غار خولې له راورسېدو. او د دوی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې څومره فاصله پاتې شوه؟ صرف دا چې یو پکې د خپلو خپو ته کتلی وی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یې لیدلی وی. دې ځای ته رسېدلی دي. او سبحان الله، یعنې زه وایم چې دا په انسانیت په تاریخ کې هغه وخت راغلی دی چې یا خو د دې دوو کسانو بچ کېدلي او داسې خوشحالي الله راولي چې د همیشه دپاره ده، او یا د دې دوو کسانو ختمېدلي او د خیر داسې ختمېدلي چې تپوس یې مه کوه. او په منځ کې صرف فاصله دا ده چې دوی کې یو کس خپلو خپو ته وګوري دوی به وویني،
پا آغا ٹیم کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پس صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث تے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہوئے لو ان احدهم نظر تحت قدمیه لابصرنا، اللہ پیغمبر کہ دوی کی یو کسو خپل خپوتو کتو منگ بوینی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثهما، اے ابو بکر ستا دا دو کسانو مبارکی سگو ماندے چی دریم دا غوی اللہ دی. بل روایت کی رازی ابو بکر صدیق تے ہوئے لا تحزن ان اللہ معنا، میرے گا اللہ زمان سر دی. اللہم دغی بارکی آیتون نازل کری دی الا تنصروه فقد نصره اللہ، کتاسو زمان دی پیغمبر ملگرتیا نکوی خو اللہ ملگرتیا کری دا. اذ اخرجه الذین کفروا، کلچ کافران وغویستیو ثانی اثنین، دا دو دویمو دو زکی چی ابو بکر صدیق تیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اذ ہما فی الغار، کلچ دوی پا غار کیو اذ یقول لصاحبه، کلچ خپل ملگری تاوی. یعنی ابو بکر صدیق دا اللہ دا وینا مطابق دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملگرے دینا خواب سے فضیلت. اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ اقبل ملگری تاوی چی غم مکو اللہ زمان سر دی. فانزل اللہ سکینته علیہ وأیده بجنود لم تروها، اللہ ما اتمنان و سکینت راولے کو او دا دوی مرستمی بدیسو لخکرو سر اکڑا چاگتا استناخ کاری. کافران دا غار خلیل را گری تھی او پا دغزی کے پا دوی بانے دا قصہ ٹولا گڑا وڑا شو. یہ روایت کی تیسیم راجی چی کمزور ہے دے چی جولا پا دغزی کے اخپل جال جوڑا کلی ہوا دا غار پا دے خلا باندی نوی دوی چاگا ولی دا نوی چیر دلتا با سوکی دیزی کے اللہ رب العزت خپل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنگ وساتو، لیکن سنگ چی گور رسول اللہ علیہ وسلم دا کور نووتو او کافران سے شو ٹول لانده شو. دغه شان دلتم دا ټول لانده شوي دي. یو په کوم ذهن ته دا خبر رانله چې دې غار ته به دننه ورننوځو به یې ګورو، نه، او غار کې دننه رسول صلی الله علیه وسلم دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، او رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکې ومنځ کې د ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ په زنګون باندې سر یې ایښودی اوده شوی دی. او روایتونو کې راځي چې هغه په یو سوړه کې خپې د ګوته دننه کړې وه چې څه شی د دې نه ټک ورنه کړي رسول صلی الله علیه وسلم، او د هغې نه څه شي ابو بکر صدیق له ټک ورکړو، د هغه د سترګو نه اوښکې روانې شوې، هغه ټک دومره تکلیف ورکړو. او اوښکې د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ ولګېدې، راپاڅېد ابو بکر څه چلوي؟ نه یا رسول الله هسې داسې یو تاریخ هلته رقم شوی دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه د ایمان نه ډکه قصه د رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې. په دې به اکتفا وکړو، انشاءالله روان بیان کې به د دې ځینې شروع کوو چې هغوی بیا په څه طریقې سره د غار نه وتي دي او مخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه کومې قربانیانې په دې لاره باندې ورکړي دي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ ټولو څوک چې دلته ناست دي او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چیني، الله دې زموږ ملاقات د رسول صلی الله علیه وسلم سره د ابوبکر صدیق سره په جنة الفردوس کې وکړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.